باب غږ کوو چې زلزله ده وپسې کوي ووځي یوځي کوټې نه ووځي بس بیا موږ ووتو دزګر ته بابا غږ نه وکړه. افغانستان کوم بچی باندې دی وشړم کاکا دا خو د 50,000 دا د 1 لک دا د 1.5 لک. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو خوست کې د توزیع وروسته سمدستي پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته راورسېدو. هغه دروازې ته ولاړ یو چې تېره ورځ د سختې زلزلې له امله د همدغې کورنۍ 6 غړي شهیدان شول. په دې کورنۍ کې یوازینی 2 وروڼه یوه کوچنۍ خور پاتې ده. راځئ حال له تاسو سره شریکوو، موږ سره واوسئ. یوازینی دغه کوچنۍ خور مې اخوا دېخوا مخ اړوي په دغه کور کې، خو هغه مورکۍ نشته، هغه وروڼه نشته، هغه پلار نشته. خیر دی په ژوند کې دا حالات چې دا د الله دې تر وپېښ کړي. خیر دی بچي، خیر دی، 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 خیر دی. موږ سره یو، موږ سره یو، موږ سره یو، موږ سره یو. خیر دی، خیر دی، خیر دی، خیر دی بچي، خیر دی، خیر دی، خیر دی بچي، خیر دی، خیر دی. هر څه به وشي، هر څه به وشي. خیر دی بچي، خیر دی، خیر دی. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګورئ چې دغه کور په بشپړ ډول له منځه تللی. په دغه کور کې هغه ښکلاګانې نشته. په کوم ښکلاګانو باندې چې دغه کور ښایسته و، دغه کور میوې پخې دي، هر څه شته، خو هغه څوک پکې نشته چې دغه کور دوی باندې آباد. یوازینی دغه 3 کوچني ماشومان، زما دغه کوکۍ خور پاتې ده. څومره بدبخته افغانان یو. زما کوچنۍ خور هغه چپلاک هم شاید دلته بند پاتې وي. تورې خپې ګرځیم دلته. د دغه غمخواری نشته، کوم غمخواری چې څو ورځې مخکې و، خو بدبختانه چې اوس د خاورو لاندې. خورې څنګه یې ته؟ خور مې په دې نه پوهېږي چې زما هغه دنیا ورانه شوې، هغه د خوشحالۍ دنیا که دې باندې خبره شي دا په چیغو چیغو وژاړي. خو شکر چې نه پوهېږي په دې باندې. یو څه 9 کومکونه دوی سره مونږ کوو چې دغه کومکونه 1,07,00,000 روپۍ کېږي. دغه کومکونه په کابل کې ځینې تجارانو وروڼو زمونږ د وروڼو سره کړي دي چې ماته څنګ کې ولاړ دي. دا به موږ همدلته توضیح کوو. بیا هم یادونه کوم چې 1,07,00,000 روپۍ کېږي ټولې دغه کومکونه. موږ ټول همدغه غمځپلي او دردلي هېوادوالو ته ورکوو، کوم چې تاسې ګورئ کورنۍ په بشپړ ډول ختم شوي. قدرمنو هېوادوالو، دوی ته موږ 1,00,000 روپۍ ورکوو. دغه ورور ته یې ورکوم دا د 1,00,000 روپۍ وروره. دلته موږ سره تر ولاړ دی. انشاءالله دغه به همکاري ورسره وکړي، دا پیسې به ورسره ځای په ځای کړي او په داسې مناسب ځای کې به ورته مصرف کړي انشاءالله. دغه 3 ماشومان خو ستا 2 د ورورونه، یوه د وراره کېږي که نه. دغو سرپرست خو ورسته بل څوک خو نشته که نه. داسې پالنه یې وکړه لکه څنګه چې د خپلو بچیانو کوي. خدای پامان. یو دې شي شهید بل زخمي باندې دی وژړم. اخ افغانستان بلې کورنۍ ته ځو، هلته به هم انشاءالله هغوی سره هم کومکونه کوو. موږ سره واوسئ. کوم بچی باندې دی وژړم. قدرمنو هېوادوالو، تاسې دغه کور هم ګورئ چې دا په بشپړ ډول له منځه تللی. په دغه کور کې هغه ښکلاګانې چې موجودې وي اوس هم پکې ښکاري، خو هغه ښکلاګانې چې دغه کور واقعي په ښایسته و هغه نشته دلته. دلته 3 کسان شهیدان دي، 4 زخمیان دي. ته څه کېږي دغه یو به کوروالا ده، د 2 بچیانې دي. دغه 4 چې زخمیان دي، یو بچی ده، زخمیان چېرته دي اوس؟ زخمیان یو په ګردیز کې ده، د 3 چې دي دا دلته دي. د دې لپاره کومه چاره لرئ؟ پیسې لرئ چې والا خو هېڅ څه چاره نه لري. هر څه د موږ نه غونډ خوبرې شوه. دا کپړې به نه دي نه ایستلي. بعض داسې وښیه چې اوسه پره په شهیدانو لګیا وم، پرون ښخ کړه. هغه نه بعد بعض داسې وښیه چې لایا شي ایستي وي، بیا دا سامان دا څه دا هر څه سره برابروي. امین. الله دې ټولې چاره څونه کړي. موږ پوهېږو تاسو دردېدلي یې. 50,000 روپۍ کومک د ده سره کوو، دغه ورور سره چې دردېدلی دی، او نو دغه وخت خدای دې وکړي چې یو څه چاره مو په وشي. بلې کورنۍ ته ځو قدرمن دوستانو، موږ سره واوسئ. هلته به هم کومکونه او مرستې کوو. قدرمنو هېوادوالو، تاسو ګورئ چې دغه کور هم په بشپړ ډول له منځه تللی. کټونه شته، کور شته، خو هغه انسانان دلته نشته چې دغه کور کې به شور مشهور و، دغه کور به پرې ښایسته و. دغه نیندم شته، خو
شاید دی هغه ماشوم نه وي چې دغه بیا وکاروي دا به بیرته هملته واچوم هغه کټ هم شته کټ لا تر اوسه پورې د خاورو لاندې دی هغه انسان یې شاید دلته نه وي د 50,000 روپۍ دوی سره هم کومک کوو دغه د ورځ دا وخت خو یې د ګوشي یو څه ستونزې مشکلات هم مخامخ 50,000 روپۍ کومک د دغې کورنۍ سره هم وشولو موږ تر بلې کورنۍ ځو وشړم یو دې شي شهید او بل زخمي باندې دې وشړم اخ افغانستان قدرمن هیواد والو نه چې د ماښام اذان هم کېږي موږ هم په بیړه کې زر زر کومکونه او مرستې وکړو دا کور هم تاسې ګورئ چې په بشپړ ډول له منځه تللی په دغه کور کې هم ځینې زخمیان شته خو درانه مالي زیانونه ورته اوښتي ځکه چې کور یې په بشپړ ډول له منځه تللی یو څه کومک به د دغې کورنۍ سره هم وکړو انسان کومک کو دې سره هم لازره کمزوري کومک کو سلا دې توسي درد وکړي زه بلې کورنۍ ته موږ سره اوسئ دغه کې څو شهیدان شوي دي کې 2 نفر شهیدان لرو زما خپل بچیان نورګانې دي ها دې 2 شهیدان لرو او زخمیان هم 3 نفر شته هغه چیرې دي کابل کې انتقال شوي دي ځنه دلته پراته دي بستر دي خدي ولا بیا هم دوايي پر روانه ده ځنه کابل کې دي بستر دي زه الله دې وبخښي هغه شهیدان الله د زخمیانو ته اجر شفا ورکړي یو څه نه کومک چې موږ در سره کوو خدای دې وکړي داسې د درد دوا شي تا الله پاک وبخښي د دغه ورور سره موږ 50,000 کومک کوو بس الله پاک دې د درد دوا کړي دغه ورور پیسې درته وسپارل شوی تاسو ته اجر عظیم درکړي مننه ورور خوشحاله اوسه الله دې زړه صبر درکړي ورور بیا هم درد غم دروند دی الله دې صبر درکړي بل کور ته ځو هغې سره هم کومک کوو موږ سره اوسئ قدرمن هیوادوالو قدرمن هیوادوالو یوې داسې دروازې ته ولاړ یم په دغه دروازه باندې 8 جنازې وتلي واقعا سخته ده چې 8 جنازې د یوه کور نه وځي دروند غم دی الله پاک دې په موږ تاسو ټولو باندې اسانه کړي د دغه کور حال له تاسو سره شریکوو راځئ موږ سره اوسئ کوم ځای کې دا نفر شهیدون شوه کولا تاسو به ته وخه ما غوړل پکادو افغانستان کوم بچی باندې دی وشړم یو دې شي شهید او بل زخمي قدرمن هیوادوالو تاسو دغه ځای ګورئ چې دلته ډېر ټول بم راغلی 2 شته ځای او کته لاړ دی دلته 8 نفر شهیدان شوي دي دا کمره وایوا دا دوله کمره دا هغه د غسل 8 نفر شهیدان شوه ستاسو کې دلای شي دا کې به 2 به میر پلور وي او یو به کاډا وا او څلور به بچیان وي او یو به ورارو را دی وبخښي دروند غم دی چې بیا هم موږ روغ خلک یو تکړه خلک یو چې موږ حوصله لرو موږ اوس هم په خپل حال کې یو قدرمن هیوادوالو دا چې دغه کاکا ډېر ځپل شوی 8 شهیدان یې ورکړي دي زخمیان یې ورکړي کور یې په بشپړ ډول ختم شوی دې سره 1.5 لک روپۍ کومک موږ کوو کاکا دا خو د 50,000 دا د 1 لک دا د 1.5 لک السلام علیکم خدای دې وکړي تاسې د درد دوا شي او څه دغه ستونزې مو راکمې شي پاک پل قدم نکای تلا ته سلام خوشول کا په دوه اچھا خدای فهمون سلام کوي تشکر درون غندرالي اسون کې بلې کورنۍ ته ځو هلته هم کومک کوو موږ سره اوسئ زما کوچنی ورور زخمي شوی دی ستړی مشه لو جګه واشي او سرګی هی ماشاءالله زونه تکړه هی دا کور کې هم یو نفر شهید شوی او 3 زخمیان شوي دي 3 زخمیان شوي دي د ورور په خبره دا څه کېږي دا دغه شهید او زخمي دي څه کېږي دا مې ورور کېږي زخمیان مې ورونه دي او خویندې مې دي د دوی د درملنې لپاره کومې پیسې لرئ نه موجوده اوس یو شی هم نه لرم زه پیسې هم نه لرم او زخمیان خو ولایت ته تللي دي که نه قدرمن هیوادوالو تاسو چې دا کور وګورئ چې د دوی کور هم په بشپړ ډول له منځه تللی دغه نیکري صاحب 50,000 روپۍ کومک در سره وشولو الله پاک دې د زړه صبر درکړي هغه هم دروند الله دې هغه ټاټیان زر تر زره درته جوړ کړي باقي د الله پاک خیر پېښ کړي بلې کورنۍ ته ځو موږ سره واوسئ قدرمن هیوادوالو دغه کور هم که تاسو ګورئ په بشپړ ډول یو څه برخې له منځه تللي دي خاص کور نه دي دا کور کې څومره شهیدان شوي دي دا کورونه 4 نفر 4 نفر شهیدان شوي دي کوم ځای کې دا شهیدان وشوه هغه کمره کې دا راځي چې دغه وګورو تاسو دا ګورئ چې په بشپړ ډول لاندې راغلي دا دومره قوي ګوداري او تیرونه پخڅې لاندې تللي چې دلته ژوندی پاتې کېدل ناممکنه دي الله پاک دې رحم وکړي زموږ په وطنوالو باندې دلته 2 نفر شهیدان شوه 2 نفر 2 نفر دلته 2 نفر هلته 4 نفره څومره زخمیان لرئ تاسو یان 3 نفر هغه چېرته دي هغه بابا مې ناروغ دی که نه په هغه کې دی کابل کې
زه الله د هغه شفا ورکړي، الله پاک دغه شهیدان ټول وبخي. د دغه فامیل سره هم 1 لک کومک کوو تر څو د دوی دغه د درد دوا شي. دا د 1 لک روپۍ کومک الله پاک تاسو نه قبول کړي. صحیح شو. مهرباني. هغه هم دروند دی پوهېږو، دا هېڅ شی هم نه دي، خو بیا هم هغه ولی ضرورتونه انشاءالله پوره کېږي. اللهم صل. قدرمن هیوادوالو بلې کورنۍ ته ځو، موږ سره واوسئ. قدرمن هیوادوالو بل کور ته راغلي یو، موږ باندې شپه هم راغله. دا کور هم تاسو ګورئ په بشپړ ډول له منځه تللی. دغه ورور د کور سرپرست دی. دلته څومره شهیدان شوي دي؟ 4 شهیدان شوي دي. ته چېرته وې دغه پېښه چې وشوله؟ پېښه چې وشوه زه په دلته وجرادو په دا کوم ملما سره ویښ سره پروت وو، نه را خلخونه وړدلو. کله چې منډه روخصه خلخونه غونډه کور لوندې وه، خلخونه روته دا 1 نفره تر دغه دیوله دغه څنګ ته لوندې وي. اول یې چاته کوشش کړو چې څوک دې خور نه وباسي؟ اول به پلار هم ورته کوشش کړ، پلار هم ورته کوشش کړو چې هغه دې خور نه روته هم چیغې ووهله چې میګر خلاص یې ورید یې لاندې کړی خلخونې سره. چې کله هته په کړکۍ ور ووښتم ده غږ وکړ چې زه یم لوندی، خو که کوشش هم کړم. پلار مور خوږه دي که نه؟ پلار مور خوږه دي. الله دې رحم به وکړي. دا ورور سره هم 50,000 کومک کوو تر څو یو څه د دوی دغه دردونه او ستونزې راکمې کړي. کم شاید خو بیا هم عاجله مرسته ده انشاءالله په آینده کې به هم دوی سره کومکونه کوو. ضرور خدای دې وکړي چې دغه ستونزې راکمې شي. الله پاک دې تاسو پلور او مور ته اوږد عمر وکړي. باقي دې خدای دا ستونزې موږ تاسو د وساتي. وطن ته راغلي، تاسو ته د خدای ډېر ډېر اجر عنایت. مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې اجر درکړي. بلې کورنۍ ته ځو قدرمن هیوادوالو، موږ سره واوسئ. راغلو یو بل کور ته چې دغه کور کې 11 شهیدان د ورور شوي دي او یو شهید زما د دغه کاکا شوی دی. دا کور هم په بشپړ ډول له منځه تللی، اوس هم خطر موجود دی، خدای ناخواسته کومه پېښه ونه شي. دغه ته څه کېدل دغه 11 نفره؟ دا 11 نفرو کې زما یو پلار و، 2 مې ځوانان ورونه و، یو مې مشر ورور و، او 2 مې ورېرونه و، 2 مې ورېندرګانې وې، او 4 مې ورېرې وې. ته چېرته وې؟ زه خپله دلته نه وم، غزني ولایت کې وم، او په ټلیفون چې راغی راته او په ایمرجنسي عاجل ډول راته وویل شول چې کور کلي ته ځان ورسوه چې هلته داسې شدید تلفات اورېدلي دي. بس نو چې راغلم د دغه ماحول سره مخامخ شو. زه څه فکر کولو چې څوک ژوندی پاتې ته به او ما خو دا فکر کولو چې هېڅ څوک هم ژوندي پاتې نه دي، ځکه چې خبر شوی هم دې قسم ته وم. بس چې راغلم یو مې چې ژوندی لیدل، بل مې لیدل، بس مال دا الحمدلله څومره کسان مې ژوندي ولیدل، ډېر شکرګزاره شوم. څومره زخمیان لرئ تاسې؟ موږ 3 نفره مې د کاکا زخمیان دي او زما زخمیان چې دي ټول دي، خو ایمرجنسي عاجل ضرورت چې دي مریضان چې دي زخمیان چې دي 15 نفره دي. کاکا تو څوک وفات شوي دي؟ زمو بچه وفات شوی دی. بچه دې وفات شوی؟ څومره عمر و؟ 12 کلان و. 12 کلان و. ته چېرته وې چې دغه شهید شو؟ زه دلته په دې وطن کې وم. دغه وطن کې. الله دې ټول شهیدانو بخښي، الله پاک دغه زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. دا 1 لک روپۍ شولې، دا کومک شروع ده د خپلو زخمیانو د خپل کور یو څه چاره مو کېدله. ډېره مننه، خدای په مننه کړه. قدرمن هیوادوالو تر بلې کورنۍ ځو، موږ سره واوسئ. قدرمن هیوادوالو بلې کورنۍ ته راغلو چې په دغه کورنۍ کې هم 2 نفره شهیدان شوي دي. تاسې دغه کور ګورئ چې په بشپړ ډول له منځه تللی دی. دا ستا څه کېدل ورور؟ سیده کاروان صاحب یو خو دلته وراره مو پوهنتون کې دوهم سیم کې و، بل وړوکی ماشوم و په لومړي سیم کې و، او یوه مې لور وه په بل اطاق کې وه، او یوه مې وندیار وه، 3 مې ورېرګانې تقریبا 2 نفره ټول دي دلته شهیدان. الله دې وبخښي. څومره زخمیان لرئ تاسې؟ 15 نفره زخمیان لرم. کوم عاجل کومک ته تاسې ضرورت لرئ اوس؟ والله که رښتیا درته وایم عاجل کومک تاسې وینئ بیا د دې منطقي حالت تاسو ته خپله معلوم دي که نه. بیا هم ژمی روان ده، د دغه کورونو د سرپناه لپاره موږ هېڅ هم نه لرو، او ځکه په خیمه کې ژمی نه تېرېږي، اوس لپاره به کې تېر شي او ژمی نه پکې تېرېږي. مقصد اساسي او بنیادي مشکل د کور جوړول دي، ځکه دغه کور خو وخت هم نیسي، بیا مصارف د اقتصادي وضعیت د خلکو تاسو ته معلوم ده چې یعنې 0 سره زر شوی. یو څه کومکونه چې موږ سره ځینې ورونو کړي دي، الله دې هغوی ته اجر ورکړي. 1 لک روپۍ کومک درسره کوو وروره، الله پاک دې تاسې وکړي چې دغه یو څه چاره پرې وکړي. دا د 1 لک روپۍ صحیح شو ورور؟ ډېره مننه. قدرمن هیوادوالو 1 لک کومک د دوی سره وشو. ځو بلې کورنۍ ته، موږ سره واوسئ. قدرمن هیوادوالو بل کور ته راغلو. دا کور کې هم 4 نفره شهیدان شوي دي. او 4 نفره شهیدان شوي. سپین ږیري وو، واړه وو، څه نښان لرل؟ څوک؟ 2 هغه ماشومان وو، یو زنانه وه، یو بل ماشوم و. ځان دې هغه وبخښي،
زخمیان هم پکې شته او زخمیان هم شته. هغه چیرته دی اوس؟ هغه داسې رټ زخمیان شوي نه دي، داسې کم کم زخمیان شوي دي. کورونه خو ټول وتلي دي، موږ پوهېږو چې خیمو کې دي، خیمو ته وتلي دي، ځکه دغه ځای د ژوند نه ده. الله دې بقي رحم وکړي. قدرمنو هېوادوالو، د دوی سره هم موږ یو له کومک کوو. الله دې ټول شهیدان وبخي، زخمیان دې الله پاک زر تر زره جوړ کړي. دا دې یو له کومک وکړه. بس ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ډېره مننه چې تر دې پر موږ ته راغلی. تاسو ښه ډېره مننه کوو. زموږ غم مو خوړو، دلته راغلی. مننه وروره، دا د موږ مسؤلیت دی، باید راشو، ځکه موږ داسې ټول یو اړیکه چې لرو، هغه مسلمان یو، ټول مسلمان وروڼه دي، باید یو بل ته په سخته ورځ کې لاس ورکړو. نن په تا باندې ده، سبا په ما باندې هم دغه ورځ راځي. خدای په امان وروره. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. خدای په امان. قدرمنو هېوادوالو، بلې کورنۍ ته ځو، موږ سره واوسئ. قدرمنو هېوادوالو، بیا هم یوې بدبخته دروازې ته ولاړ یو. دلته ځینې شهیدان شوي دي. دا حالت تاسو سره شریکوو، راځئ موږ سره واوسئ. قدرمنو هېوادوالو، دا کور تاسو ګورئ چې په بشپړ ډول له منځه تللی. دلته هم ځینې شهیدان شوي او ځینې به زخمیان وي. حیران دې ته یم چې دومره پاخه کورونه، که مونږ داسې فکر کولی چې دا کورونه به ډېر یو عادي کورونه وي، خامه کورونه به وي. خامه دي، خامې کې هغه پاخڅه ډېره یو قوي هغه وي. دا ټول په بشپړ ډول له منځه تللي. دلته نو یو قوي زلزله شوي، بیخي قوي. یو څه کومکونه چې موږ ته ورونو کړي دي، تاسو سره دې نغد وکړو. خدای دې وکړي تاسو یو څه چاره پرې وشي او دا یو څه د ژوند ستونزې مو کمې شي. 50,000 روپۍ کومک دی ورور، در سره واخله. خدای دې وکړي چې یو څه ستونزې مو کمې شي. ډېره مننه تاسو زموږ سره کومک کوئ. غمدردۍ په وخت کې موږ ته راغلی، موږ تاسو څخه ډېره مننه کوو او ژوندي اوسئ. مننه وروره، دا د موږ مسؤلیت دی، باید راشو. په دغه دروند غم کې چې موږ نه راځو، موږ بیا کله راځو. الله پاک دې موږ بل وخت په خوشحالۍ باندې دلته راولي. امین امین. خیر، مننه. خدای په امان وروره. بلې کورنۍ ته ځو، موږ سره واوسئ. قدرمنو لیدونکو، دغه دی تر بلې کورنۍ راغلو. دا کورنۍ هم چې کور یې په بشپړ ډول نړېدلی دی. که دغه کور تاسې وګورئ، ما مخکې فکر کوم چې دا کورونه به ډېر عادي کورونه وي، خو دوی ډېر قوي کورونه وهلي وو. حتی موږ تاسې په اصطلاح باندې پاخڅې وهلې وي. دا غټې غټې پاخڅې هم نړېدلې دي، یعنې دلته ډېره قوي زلزله شوې ده. دغه ورونه پوښتنه کوو، څو نفر دې شهیدان شوي دلته؟ یو نفر شهید شو. کوم ځای کې شهید شو دغه؟ په دا کټه شو. خو ته چېرې وې؟ زه ما دا ځای دغه ځای مو ده. دغه ځای مو ده. ښه، دغه ځای ته دی. ته کوم ځای کې روغ پاتې شوې؟ ما به ولې کمر غونډ پرته وي. دغه دا وینه ولې تېږه او دغه دغه اربنه پروت و. دا دنې پروت و. نوره فامیل مو چېرته و؟ نوره کورنۍ غړي مو چېرته و؟ مور به په دا کټه شوه. هغه بچ شوه؟ یا بچ شوه. ښه، شکر الحمدلله. څوک مو زخمي هم نشته؟ نه بیا نشته. الحمدلله. ته دومره خبر پرته و، بیا هم روغ درته رایې؟ په ما باندې داسې وشوه چې د مشکله په ما باندې ورسېده. ښه، کمر وکړې یو نه بیا ورسه کوله. ډېره ښه ده. الله دې باقي داسې مشکل به موږ تاسې نه ورولي. دروند غم دی. د دې سره قدرمنو هېوادوالو کومک کوو او 50,000 کومک ورسره کوو. خدای دې وکړي چې دوی یو څه د دوا شي او دغه سخت وخت کې د دوی په کار راشي. 50,000 کومک مو ورسره کوو وروره. خدای دې وکړي چې یو څه دغه سخت حالتونه په دې باندې تېر شي. باقي هم خدای پاک مهربان دی، کورونه به هم جوړ شي، هر څه به جوړ شي. خدای پاک غفور رحیم دی. صحیح وروره؟ خدای په امان. ښه وه. بلې کورنۍ ته ورځو. قدرمنو لیدونکو، راځئ موږ سره واوسئ. قدرمنو هېوادوالو، تاسې ګورئ چې دغه کور هم په بشپړ ډول له منځه تللی. دومره قوي دیوالونه چپه شوي، نیم متر مکمله پاخڅه راغورځېدلي. هغه کوټه تاسې ګورئ چې هغې کې څومره دغه د پاخڅې هغه راغورځېدلي دي. نو کله چې دغه راشي، نو حتما دلته انسانان که وجود ولري، له منځه به ځي او شهیدان کېږي به. حاجي صاحب، دا کور کې څومره شهیدان شوي دي؟ 3 شهیدان شوي. ته څه کېږي دغه؟ دا یوه په واندیار، دوه به ورېرې، دوه به وراره و. دا زخمي ده. هغه چېرته دی اوس؟ پرې ده، اوس نامرو. ته چېرته وې صاحب چې کله دا پېښه کېدله؟ زه خو دا پاس په ماپر کې. ماپر کې دلته نه وې؟ په ماپر کې. شکر چې ته دغه پېښه کې موجود نه یې. الحمدلله چې روغ او جوړ یې. صاحب پوهېږم چې دغه غم دروند غم دی. الله پاک مو بقي او غمو دردونه وسوته. یو څه نه کومکونه چې موږ سره زموږ ورونو کړي دي، الله دې هغې ته اجر ورکړي. 50,000 روپۍ کومک درسره کوو. خدای دې وکړي چې دغه ضرورتونه مو په پوره شي. یو څه نه څه انشاءالله نور کومکونه به نور خلک هم کوي، موږ به هم کوو. دا د 50,000 کومک حاجي صاحب. امین. مننه حاجي صاحب، خوشحال اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، بل کور ته ورځو، موږ سره واوسئ. قدرمنو هېوادوالو، دغه د یو بل کور ته راغلو. بدبختانه دا کور کې هم 3 نفر شهیدان شوي دي. الله دې نور دغه غمونه او دردونه
کم کړي الله دې دغه بیخي په موږ باندې نور نه راولي. تاسې وګورئ قدرمنو لیدونکو چې څومره یو قوي دیوال له منځه تللی، اوس هم دغه څخه چې ده په خطر کې ده. دوی کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي، حتی خپلو کورو ته د دیوالو د چپکېدو له امله نشي راتلی دغه خلک چې خپل کورو ته داخل شي. د ژوند دغه ټول وسایل یې تر خاورو لاندې دي، هېڅ نشي کولی چې دغه راوباسي. دوی ضرورتونه بیخي ډېر دي. یو څه عاجل کومک چې موږ ورسره کوو الله دې وکړي چې دوی دغه اړتیاوې پوره کړي. دا کور دې تو سره حاجي صاحب که نه؟ حاجي صاحب ته چېرته چې دا پېښه کېدله؟ دا پېښه چې کېده په دا کوټه کې وم خپلخونې سره. څو نفره فامیل تاسې مکمل؟ زه دا نفر څلور نفره په دغه برنډه کې پرته وم، درې نفره دا خلوص شو، درې بچون په برنډه کې خلوص شو، د نه پرته وم په دا کې یو نه خلوص شو، د درې نفره نه مړه شو. الله دې بس خدای زه خلوص کړم. الحمدلله. الله دې زړه صبر درکړي، الله دغه شهیدونو بخښي. امین. هغه زخمیان چې دي الله پاک د عاجله شفا ورکړي. زخمي شو درې شهیدون شو. درې شهیدان شو. یو لیر درې زمان یو عادي ځای پټ شو. بس نور ختم. الله دې وبخښي. ټول هم دغه یاد نو دغه درددلې کورنۍ سره هم موږ 1 لک روپۍ کومک کوو. خدای دې وکړي چې یو څه د دوی دغه ژوند هغه ضرورتونه یې پوره شي. حاجي صاحب دا د 1 لک روپۍ کومک تو سره زړه صبر غواړم. د خدای په امان حاجي صاحب، خدای په امان. بلې کورنۍ ته ځو قدرمنو لیدونکو، راځئ موږ سره واوسئ. قدرمنو هیوادوالو بلې کورنۍ ته راغلي یو چې دلته هم کور چپه شوی. که تاسې داسې لاندې وګورئ قوي قوي دیوالونه چپه شوي دي. دلته هم زما د دغه ورور پلار یې شهید شوی. د کورنۍ څو غړي ته چې ټپیان شوي دي؟ موږ 3 غړي ټپیان شوي دي او یو په بام حق رسېدلی دی، شهید دی. الله دې وبخښي. امین. الله دې پکې خیر پېښ کړي. دا د ټولو مسلمانانو ته خدای خیر پېښ. دروند غم دی دغه سهار کې داسې یوه خاموشي برېښي، داسې یو رقم مونږ نه ورک و پاته نه تلګي دا چې چېرته دی هغه غټې غټې کنډه کې مې واړولې ته لاندې پروت و. څنګه نوره قبیله مې راویسته دغه تلي کې مې ودروله د کور په انګړ کې. بس د هغې نه بعد بابا مونږ باندې به نوره غږونه بابا کول، منځه ته به یې پسولو او بل کار به و زلزله به مونږ ته به بابا غږ وکړه ووځئ ووځئ. اوس بابا مې غږ نه وکړ، ته مې بابا مې غږ ولې نه وکړ چې مونږ راغلو لار نه ورکه شوي به مونږ خپل خوږ په وکاره کې لاندې شوي وو هلته پکې نورو کمرې کې. بس چې کله هغه شو راووتم ما ته دا دیوال اوس روح ښکارېږي. زه وایم په دا دیوله ووتم بار ړانګ و چې په ووتم بیا داسې راغلم ما غږونه وکړه بابا بابا. نور وخت به چې کله داسې پېښې کېدې تا بابا په تا غږ کوه چې زلزله ده یا داسې دې پورته شي؟ بابا به غږ کوه چې زلزله ده وپسېږئ ووځئ ووځئ کوټې نه ووځئ. بس مونږ ووتو دزګر ته بابا غږ نه وکړه. یو څه کومک چې مونږ کوو 50,000 کومک کوو دې لږې تاسې دغه ستونزې مشکلات یو څه نه څه پې حل شي. دا د 50,000 کومک سلام قبیلی که خدای پاک مې نر اجر په دیر کو پروردگار تو خدای دې تو سیدا قدمونه ټول نه کوي تلی ته واچوي مونږ ته خدمت خوشاله اوسئ. بس الله دې دغه خدای مو خوشحال کړي، خوشاله بدل کړي. امين. دا مسلمان د خدای ټول وساتي او افغانستان د خدای جوړ کړي نه را امين. الله دې جوړ کړي نه را. بلې کورنۍ ته ورځو قدرمنو لیدونکو مو سره واوسئ. قدرمنو لیدونکو دغه د بلې کورنۍ ته راغلي یو. دا کورنۍ هم یو شهید لري، کومک به ورسره وکړو. د څو څه رقم شهید شو دا راته ووایه. والله صاحب داسې وه چې خو شپه واده شوې. ته څه کېدو؟ موږ ورور وو. کتاب چاپه شول. کتاب چاپه شوه خو کو نسته. خلاصولو طریقه یې نه وه چې خلاص کړی وای؟ طریقه راته رانه کړه چې خو ځکه چې په هر کور نه دا غاب غیپ وه چې د میخ کر در صداستې خو ډېرې غوټه غوټې لیټې په پرتې وې خواستې خو چې دا هم ناس کولو په دغه څه شی وینه. یو څه کومک چې موږ څه کوو خدای دې وکړي داسې دغه اوله ضرورتونه در فرا کړي انشاءالله. په آینده کې به هم کومکونه کوو. خدای دې زړه صبر درکړي. دروند غم دی الله پاک دې بس ټولو مسلمانانو آسون کړي په ټول جهان نه دی. 50,000 کومک سره کوو. مسله دې تاسې یو څه نه چې هغه اسانتیاوې ته ورمنځته شي، یو څه نه څه اوله ضرورتونه چې تاسې نه لرئ هغه ځینې پوره انشاءالله به وکړی شئ. خدای قبول کړو. مننه. خدای په امان. بلې کورنۍ ته ځو راځئ موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو دغه د یوې بلې کورنۍ ته راغلو چې دغه کورنۍ کې یو نفر شهید شوی. څو نفره زخمیان دي؟ 2 زخمیان لري او یو شهید لري. دغه کورنۍ خپل سرپرست هغه په نوم ده، د غفر شاه په نوم ده چې هغه دلته نشته خو زه یې کلیوال یم. ډېر ښه. دې د ما تا ته اوس پردتې هغه ته ورسوه. صحیح دی ورو. ډېره مننه. 50,000 کومک کوو تا ته درکوو ته هغې کورنۍ ته ورسوه. که څه هم دوی په کورونو کې قدرمنو لیدونکو نشته دي، وتلي دي، خیمې وهلې دي ولې چې دا کورونه په خطره کې دي.
هر ځای چې موږ ځو ډېر په احتیاط باندې ځو د ټول دیوالونه دي که هر څه دي داسې چغ شوي دي یو رقم ته نږدې دي چې ولویږي هر لحظه د خطر موجود دی د خپلو کورو ته دوی نشي راتلی چې هغه خپل د کور سامانالات وباسي نو ټول خلک وتلي دي د کلي نه وتلي دي یو ځای کې خیمې وهلي دي همالته ژوند یې پیل کړی دی 50,000 کومک ورسره کوو خدای دې وکړي چې دوی یو څه هغه اولیا کومکونه ورپره شي بس مننه بلې کورنۍ ته ځو قدرمن لیدونکو موږ سره پاتې شي قدرمن لیدونکو دغه د یو بلې کورنۍ ته راغلي یو بدبختانه به ووایي چې دغه کورنۍ کې 15 نفر شهیدان شوي دي واقعا زور غواړي کله چې د فامیل 15 شپږ ځینې داسې کورنۍ شته چې 11 نفر یې هم شهیدان شوي 12 هم شهیدان شوي دي ډېر سخت زور غواړي الله پاک دې په دغه باندې اسانه کړي الله پاک دې د زړه صبر ورکړي باقي دې خدای پاک داسې مشکل نه جوړوي څو نفره زخمیان دغه کورنۍ کې تاسې لرئ زخمیان فی الحال 2 لرو نور 2 دي هغه کمزوري زخمیان د زخمیان هم نه دي الله د عاجله شفا ورکړي الله پاک دې دغه اوسېدونکو غم په خوشحالۍ بدل کړي که څه هم ډېره سخته ده خو بیا هم الله پاک انسان ته یو توفیق ورکوي د دوی سره موږ 1 لک روپۍ کومک کوو خدای دې وکړي چې دوی هغه اولیا ضرورتونه په دې باندې پوره کړي انشاءالله په آینده کې به هم انشاءالله که څو خدای پاک مهربانه کړي بیا به هم کومک کوو بس انشاءالله بس مننه تاسو نه چې تاسو موږ ته راغلی دی موږ سره هغه هم وجوړو دا یو غټه قرباني د پیسې نه دی یو مسلمان سره چې یو قرباني وکړي یو خبره دې درې سره وکړي مننه دا د موږ مسؤلیت د باید وایو خوشحال اوسئ سلامت اوسئ دا چې موږ ټول مسلمانان یو بلرونه یو دا حق یو بل لرو چې په سخته ورځ کې یو بل ته باید لوس ورکړو ډېره مننه بلې کورنۍ ته راځو راځئ موږ سره واوسئ کورنۍ لیدونکو دغه د یو بل کور ته راغلو تاسې به موږ د څه بل کور ته ورځي خو مجبوره یو دلته کورونه ډېر دي بیخي ډېر خلک شهیدان شوي دي بیخي ډېر خلکو خپل د ژوند هغه اسانتیاوې چې درلودې کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي هیڅ شی نه لري حتی د ډاره خپل کور ته هم نشي ننوتلی دا کورونه اوس هم په خطر کې دي هغه شیان هم نشي راایستلی تر څو دغه دیوالونه یې چپه نه کړي سر نه خطر ختم نشي دغه کور ته چې ولاړ یو دا هم کور دی دا هم پاسې مدرسه ده دلته یوه عالمه وه چې 200 نجونو ته یې سبق ویلو متاسفانه چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 نفر نور هم دلته شهیدان شوي دوی سره د دنیا خو تېرېدونکې ده څومره ښې کړي دي هغه ښې به ځان سره وړي همدغې خور کوي خدای پاک دغه ابدي ژوند ورته ښایسته کړي دلته موږ چې ټول مسافر یو یو ورځ به حتما له دغه ځای نه ځو دغه ژوند خو دایمي نه ده که نه یو ورځ به موږ تاسې هم دلته نه وو دغه ورور سره یو څه نغ کومک کوو 1 لک روپۍ کومک ورسره کوو خدای دې وکړي چې دغه اولیا ضرورتونه دوی پوره شي خدای دې ورته د زړه صبر درکړي باقي دې خدای پاک داسې غمو دردونه ټول مسلمانانو وسوتي امین بلې کورنۍ ته ځو راځئ موږ سره واوسئ قدرمن لیدونکو راغلي یو د دغه کاکا په کور کې ولاړ یو پوهېږئ دغه کاکا څومره یې فامیل غړي د لاسه ورکړي دي له ده به یې واورو څومره فامیل غړي د لاسه ورکړي دي 12 نفره دا دې څه کېدل دا مې 2 غوې ښځینه به وې او 3 میلیونه وې او یو مې بچی و او نور بل ورور مې د نور نفر د یخ کسون وي ته کوم ځای کې صاحب ته روغ پدې شوی زه په دا شپه تللی وم په ورګون کې وم دا هغه کارت چې لیده شي هغه نه کارت دا کارت یې تو دی دا کارت د مو دا په دغه ځای کې یو وړیکی بچی مې پوته دی او مور یې مړه شوه د بچي په څان د مور په څان کې بچی پوته شو مور یې وفات شوله د 2 میاشتې بچی الله اکبر دا ځای کې پوته شو دا ځای کې پوته شوی دی او مور یې وفات شوی دی 12 کسان وفات شو او نور زخمیون دي څومره زخمیون لري زخمیون 4 مړه زخمیون لرم هغه چیرته دي دا 2 د وړي د پوس په هغه کې د ګردیز کې او دا غنیر چې د لګ د زخمیون دی علاته درسه الله پاک دې ټول دغه شهیدونو مخې الله پاک دغه زخمیونو ته عاجله شفا ورکړي الله پاک ته د زړه صبر درکړي زه پوهېږم چې سترګې دې اوس هم سرې تویېږي هغه دی هغه درد کې برېښي الله پاک دې نصوم کړي موږ به یو څه کومک درسره وکړي چې صاحب خدای دې وکړي چې تاسو هغه د درد او اوښ هغه اولیا ضرورتونه چې تاسو ټول هر څه د لوسه ورکړي دي هېڅ شی هم نه لرئ په لوس کې حتی په یو خیمه کې ژوند کوي خیمې هم داسې ژوند نه دی بیا هم هغه ضرورت دی مجبوري آی صاحب یو څه نه کومک چې موږ سره کوو 2,15,000 روپۍ کېږي خدای دې وکړي داسې هغه اولیا ضرورتونه په پوره شي دغه باندې یو څه اسانتیاوې درته برابره شي دغه پیسو باندې الله دې د زړه صبر درکړي دروند غم د پوهېږم دردېدلی به وي کړېدلی به وي کله چې د فامیل ټول غړي سره د لاسه ورکړي نو حتما دردېږي او کړېږي الله پاک دې ټول شهیدان وبخښي زخمیان الله پاک عاجله شفا ورکړي تاسو سره ښېګړه وکړي ځکه چې په دا شپه د موږ سره ګرځئ د غم سره شپې څو بجې دي صاحب شپې 10 بجې 4 دقیقې دي که نه دا شپه د موږ سره دا تاسو غمدردي کوي او د لره وطن نه دا کوم ځای دی دا اوس کوم ځای دی دغه دا ګیان ولسوالي ګیان اصله شا کلی
اصله شکل دی دغه قدرمن لیدونکو ان سهار 5 بجو نه تر اوسه پورې دغه سیمه پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي اصله شکري ته راغلي یو چې د شپې 10 بجې او 15 دقیقې دي کس را ولاړ یو 2,15,500 روپۍ کومک مو ورسره وکړلو الله پاک دې هغو ته هم پوره اجرونه ورکړي چا چې په دغه برخه کې کومکونه کړي دي کور مو ودان خوشحاله اوسئ ای صاحب ډېره مننه الله دې خوشحاله لره الله پاک دې دغه دردونه ستونزې راکمې کړي الله پاک دې په دغه کور کې دونه خوشحالي راولي د الله د تاسو نه قبیله کو د خلک سم چې مرسته وکړي چې هر چا د تاسو سره مرسته کوي چې په واسطه یې الله د هغه اجر نه وي امین و امید د هغه خدای په خودي بده امین امین ته مسلمان خدای د غمې د امین وسدي امین قدرمن لیدونکو دا چې سهار نه تر اوسه پورې موږ اخته یو 15,000 روپۍ مونږ تقسیم کړلې په دغه اړمنو کورنیو باندې الله پاک دې هغو ورونو ته هم پوره اجرونه ورکړي چا چې په دغه برخه کې کومک کړی دی او د دغه ورونو نه هم ځانګړې مننه چې خپل کاروبارونه هر څه پرېښي دي او تر پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ او تر دغې سیمې راغلو اجر د خدای نه غواړو هر څومره چې کړي خاص د الله د رضا دپاره موږ کړي دي الله پاک دې نور په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې داسې پیښې نه راولي چې بیا داسې ودردېږو بیا داسې وکړېږو په ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم بیا هم چې راځئ لاسونه سره یو کړو دا خلک ډېر دردېدلي دي ډېر کړېدلي دي دوی خیمې ته ضرورت لري کمپل ته او توشکو ته نغدو پیسو ته هم ضرورت لري موږ نه کومک ځکه وکړلو شاید هغه ضرورتونه چې دوی زړه کې ویل چې دغه ضرورت زه په خپله پوره کړمه موږ نه وو پوره کړی موږ یو بل کار کړی وای دوی به هغه په خپل زړه باندې په خپل لاس باندې کار وکړي بیا هم له ټولو نه مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت سزا ده د ملت سزا ده